د افغان ځواکونو تازه کارنامه د باجوړ عسکري په منډو کړل او پنجاب ته ګوته په ماشه ناست دي. سلام ستړي مشئ. افغان سرحدي ځواکونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني ملیشو جوړ شوي تاسیسات ویجاړ کړي. تر دې وړاندې پاکستاني ملیشو په سپین بولدک ولسوالۍ کې پر ډیورنډ فرضي کرښې د اغزن سیند د غځولو په موخه نوي تاسیسات جوړ کړي وو او پر دغه کرښې د خپلو ملیشو شمېر زیات کړی چې یا تاسیسات د افغان سرحدي ځواکونو ویجاړ کړي. د یادولو وړ ده پاکستاني ځواکونو د تیرو 2 اونیو راهیسې د لقمان وشیزه کلیو ته نږدې ټانګونو وسلې ځای پر ځای کړي او په سیمه کې لا هم د اغزن تر غځولو کوښښ کوي. سرچینې وایي افغان سرحدي ځواکونه له پرون راهیسې د تیارسۍ په حال کې دي، ګوته په ماشه ناست دي او پاکستاني ځواکونه د تخریب شویو تاسیساتو بیا جوړولو ته نه پرېږدي. د راپورونو له مخې د کندهار لوړپوړو امنیتي مسؤلینو هم سرحدي ځواکونو ته امر کړی چې د کار د بیا پیل پر مهال د جګړې حق لري او که پنجابیانو تاسیسات جوړول پیل کړل برید دې پرې وکړي. امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د پاکستان لخوا د تاسیساتو جوړېدو په وړاندې ودرېږي چې له دې وړاندې ځایي خلکو هم ورته کار کړی و او پنجاب ته یې په صفري نقطه او له هغه را دې خوا خاوره کې د تاسیساتو جوړولو اجازه نه و ورکړې. ټولنیزو رسنیو کې خلکو افغان ځواکونه ستایلي او ویلي دي چې دوی د چې د افغانستان له خاورې دفاع کوي او تور پنجابیان د دوی د مقابلې توان نه لري. خلکو ویلي چې دوی د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او تر څنګ ولاړ دي، خو بل خوا لا هم خلک د چارواکو په کړنو شک لري ځکه دوی وایي په دومره لویه مسله کې هیڅ کوم غبرګون نه دی ښودلی او بیخي ټوکې او عادي خبره ورته ښکاري. په هر حال تاسو دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو خدای بخښونکی خدای سپارم. د الله په امان.